دا پولیس نه دی دلته، پولیس خو پیژنئ. دا سپی چې سړی ونیسي او ته ورته د جامو وینځلو د صابون چکای راوباسي چې سپی کاکا ما پرېږده خو دا چکای واله، دا سپی به د صابون په چکای تا پرېږدي؟ او صابون ما د جامو وینځلو مردار غوندې، ځکه دا پیټو کې راوړي مړو سره. دا سپی به د صابون په چکای تا پرېږدي؟ سوال نه پیدا. تا ته به وایي ښه لا خندا را پورې کې مخکې شطانې ته یو سنګین به دې مو وایي، او که نه داسې د جنا صاحب دا سره سره لوټونه دې راوویسته نو بیا به ګزاره وشي. ټیک شو؟ یا تی ونیوې او تا یو د 2 روپو یا د روپۍ لوټ راوویستو سپۍ ته دې ورکو چې دا واله خو ما پرېږده، دا سپۍ به تا پرېږدي په روپۍ یا په 2 روپۍ؟ عقل هم دا مني چې پرېږدم دي چرې څو پورې چې یا 1000 نه یا 1500 نه یا. تاسو په ایمان ووایئ چې یو قوم کې دومره عقل نه چې د مرګ نه وروسته په قبر کې د خدای سپایان دا سړی رانیسي، د خدای سپایان. نو هغه د خدای سپایان ته دا د دوانو په چکۍ باندې دوکه کوې چې دا به دا مړي ته څه نه وایي او پرېږدي، یا په 1 روپۍ او 2 روپۍ دوکه کوې چې دی به دې مړي ته څه نه وایي او پرېږدي. دا مړی د خدای سپایانو را گرفتار کړی دی، سایم تی وویسته او را روان کړی دی، اوس حوالات ته بوځي او ته والا د صابون چکای ورکې چې دا پرېږده پرېږدي. عزیزانو اوس امام صاحب چې وایي چې دلته د رسول نه عقل کامل مراد دی، نو د دې دا معنا ده چې ته په عقل لږ سوچ وکړه چې دا کار زه ټیک کوم که غلط کوم، لږ سوچ وکړه. اوس یو بل سوچ وکړه، د روژه کې ختمونه شروع دي په دې جوماتونو کې، حافظان ولاړ دي او صاحبه یو غرزار دی اله ختم، پکې خانانم ولاړ دي او نوابانم ولاړ دي او مالدارم ولاړ دي او دا مور مړي پلار مړي پکې ولاړ دي او کنه یو غرب دی او پی جی صاحب مچتیږي او اخلاصيږي او صاحبه دی خو ګورئ په دې روژه کې د قرآن دا الفاظ اورېدل ډېر ضروري دي او کنه دی قرآن څه ویلي دي په دې عمل ډېر ضروري دي. ما چې وی یو د سوچ مسله چېړم نو دا ټولې خبرې د سوچ. حافظ خو مخکې لګیا دی، اول خو پې داسې لګیا یي هغه چې پوهېږي پې ستا نیکه به هم پې پوه نه شي، اخو الفاظ وایي د قرآن که نه، او ته چې ورپسې ولاړې نو د قرآن دا الفاظ اورېدل ډېر ضروري دي او که نه دې کې دا څه لیکلي دي دا قرآن راغلی دې دپاره دی چې په دې به عمل کې. اوس په دې ختمونو کې هغه خلک هم ولاړ دي او بعضې خلقو په بنګلو کې حافظانو درولی دي او ختمونه پې کوي. په دې قرآن کې لیکلي دي چې ښځه به په کور کې په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې بهر پردی سړی وانه وري. په دې قرآن کې لیکلي دي چې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، ښځه به خپل محاسن پردو سړو ته نه ښکاره کوي. په دې قرآن کې لیکلي دي چې قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، ښځه به په کور کې ناستئ بار به نه وځي. په دې قانون اسلامی کې لیکلي دي چې د کم سړي ښځه بار بربنډه ګرځي هغې دله سره. اوس یو سړي ما ته وی جمع سره مونځ مال دی جمعو کې مونځونه کېږي، د باګړو دله به هم در سره په صف کې ولاړي. په دې کې لیکلي دي چې د چا ښځه واشه بار ګرځېده څه شي دلی او دله خدای بخي نو کوي دي حافظانو پسې ختمونه کنه. دې ته لږ سوچ پکار دی چې دا زه څه کوم.
منځ کوي منځونه نن عادت ګرځېدلی دی هر سړی کوي په دې وترو کې یو کلمه تاسو وایئ چې ونخلع ونترک من یف تاسو وایئ وتر درځي که نه که تاسو پکې درې ځله قل هو وایئ دا د خپلو استادانو نه چې لاړ شي تپوس وکئ چې نخلعو نترکو من یفجرک څه معنا ده مونځ خو کې که نو نخلعو ونترکو من یفجرک د دې څه معنا دې ته سوچ وکړه ته خدای سره معاهده کې په مانځه کې معاهده کې چې خدای کم خلق ستا نافرمانه دي زما هغې سره ورانه ده تا په وترو کې خدای سره وعده وکړه چې خدای کم خلق ستا نافرمانه دي زما هغې سره قطع تعلق دی نن زمونږ تعلقات چا سره دي هغه خلقو سره دي چې کوم د خدای او د رسول نافرمانه دي او که نه هغه خلقو سره دي چې کوم د خدای او د رسول فرمان بردار دي سوسایټیانې زمونږ وګوره مجلسونه زمونږ وګوره تعلقات زمونږ وګوره خدای سره معاهده دي د شپې څه وکړه په وترو کې چې نخلعو ونترکو من یفجرک او سهار له بیا څه کوي کم سړی چې د خپلې معاهدې خلاف ورزي کوي او دې څه وخت کې راونیسي نو ګناهګار خدای دی که دی دې ته فکر پکار